اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو، په ننني درس کې به تاسې د مثلث د داخلي زاویو مجموعه او د مثلث د خارجي زاویو مجموعه پیدا کول زده کړئ. لومړی د دې لپاره چې د مثلث د داخلي زاویو مجموعه پیدا کړو، یو ښه ډول زاویه مثلث په پام کې نیسو. دلته به راسونه ونومو په اے بي سي تورو سره. د ا راس څخه په مقابله زله باندې ارتفاع رسم کوو او مقابل زلو سره یې د تقاطع نقطې ته اچ وایو. دغه درې واړه راسونه د اچ په نقطه باندې منطبق کوو. منطبق په دې معنی چې درې واړه د اچ په نقطه کې راټول شي. نو د دې مفهوم د پیژندلو لپاره د دې کاغذي مثلث څخه ګټه اخلو. فرض کړئ همدغه د تختې مثلث دی، ا راس، بی راس او سی راس. نو دلته به دغه درې واړه راسونه د اچ په نقطه کې راټول کړو تر څو منطبق شي. فرض کړئ دغه منطبق شول. دلته د دې په یو ځای کېدو سره که وګورو ښکتنۍ برخه یو مستقیم خط شو او دغه د راسونو اړوند درې زاویې چې سره یو ځای شوې یوه مستقیمه زاویه یې جوړه کړه. مستقیمه زاویه هغه ده چې د مستقیم خط اړوند 180 درجې پراخوالی ولري. نو دلته دغه درې واړو زاویو هم یوه مستقیمه زاویه جوړه کړې ده چې پراخوالی 180 درجې دی. مقصد دغه شو چې د مثلث د داخلي زاویو مجموعه هم 180 درجې ده. دا چې څه ډول مستقیمه زاویه اندازه کیږي، د دې لپاره به تاسو ته دغه مفهوم د نقالې په مرسته وښیم. په یاد ولرئ د دې منځنۍ برخې څخه باید لومړنۍ زله ولرو، ځکه موږ وایو چې زاویه د دوو نیمو قطع خطونو ترمنځ پراخوالی دی چې دغه دوه قطع خطونه په خپل منځ کې یوه مشترکه د تقاطع نقطه ولري. نو دغه لومړنی قطع خط شو. اوس دوهم قطع خط جریان لري. مثال د صفر څخه 10 ته 20 ته 30 ته 40 ته 50 ته همدغسې ځي 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 ځي. کله دې ځای ته ورسېږو دلته 180 درجې ته رسېږو. نو کله چې دوهم خط 180 درجې ته ورسېږي نو بیرته د لومړني قطع خط سره په یوه امتداد کې کیږي او یو مستقیم خط جوړیږي. نو ځکه وایو چې د یو مستقیم خط د زاویې پراخوالی څو درجې وي؟ 180 درجې وي. نو همدغې مستقیمې زاویې د پراخوالي په اساس موږ ته هغه ثابته شوه چې د مثلث د داخلي زاویې پراخوالی هم 180 درجې وي. د مثلث د خارجي زاویو د پراخوالي د معلومولو لپاره ډیره ساده خبره دا ده چې دا د مثلث زولو ته په خپل جهت باندې دغسې امتداد ورکړو لومړی. بیا لکه څه ډول چې دلته معلومه شوه چې د مستقیم خط د زاویې پراخوالی 180 درجې وي، دلته دغه د مثلث زوله او د دغه امتداد هم یو مستقیم خط دی، که دلته وي هم که دغه ځای کې هم که دغه ځای کې وي. اوس که د مثلث داخلي زاویې راکړل شوي وي، فرض کړئ 80 درجې زاویې راکړل شوي وي، نو په اسانۍ کولی شو چې بهرنۍ وټاکو. موږ وایو چې د یوه مستقیم خط د زاویې پراخوالی 180 درجې وي. دا چې 80 داخل ده، بهر زاویه به څو درجې وي؟ 120. همدغسې دلته به هم څو درجې وي؟ 120. دلته به هم څو درجې وي؟ 120 درجې به وي. اوس که دغه درې واړه بهرنۍ زاویې سره جمع کړو، د دې څخه به د مثلث د خارجي زاویو مجموعه په لاس راشي. 3 وارې 120 څو کېږي؟ 360 کېږي. نو معلومه شوه چې د مثلث د خارجي زاویو پراخوالی 360 درجې کېږي. ګرانو زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بستی. بیا چې له یوه نوي درس سره حاضرېږم. بیا له پامان.